له شارجې کراچۍ ته روان کانګو الوتکه بېدرکه شوې ده. پاکستان پوځ د لټون پراخ عملیات پیل کړل. د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار څخه د پاکستان کراچۍ ته روان د K2 خصوصي کانګو شرکت بوینګ 929 الوتکه د الوتنې پر مهال له رادار او هوایي کنټرول سره بېدرکه شوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې په الوتکه کې د ملي 15 کسان سپاره وو. د پاکستان د هوایي ډګرونو د کنټرول ادارې په وینا الوتکې د شپې په 9:18 دقیقو د لارموندنې سیستم د خرابۍ راپور ورکړ. د کراچۍ د هوایي چلند کنټرول مرکز سمدستي الوتکې ته لازمي لارښوونې وکړې، خو یوازې 3 دقیقې وروسته یعنی د شپې په 9:21 په رادار کې ولیدل شول چې الوتکه په چټکۍ سره ښکته روانه ده او ناڅاپه یې د الوتنې لوری هم بدل کړ. چارواکي وایي له همدې وروسته له الوتکې سره ټولې اړیکې پرې شوې او نور یې هیڅ ډول سیګنال ترلاسه نشو. د پاکستان د هوایي ډګرونو د کنټرول ادارې ویلي چې سمندر پر سر د الوتکې د احتمالي موقعیت د موندلو لپاره د لټون او ژغورنې پراخ عملیات پیل شوي او بېلابېل ملکي او پوځي ادارې پکې برخه لري. بل لور ته د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر SPR هم تایید کړی چې د پوځ سمندر او هوایي ځواکونو د دغو عملیاتو ملاتړ کوي. د پوځ په وینا د PNS ذوالفقار په نوم سمندري بیړۍ سیمې ته استول شوي او هوایي ځواک هم د لټون په عملیاتو کې ونډه لري. تر اوسه د الوتکې د برخلیک د عملې د وضعیت او د احتمالي پیښې د علت په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي، خو د لټون عملیات په چټکۍ سره دوام لري. چارواکو ویلي هر ډول نوی پرمختګ به له بشپړو څېړنو وروسته له رسنیو سره شریک شي.